مسلمانانو خویندو ته ویم، مسلمانانو لونو ته ویم، زما د قسم د خدای په ذات رحم مې پرې راځي چې مهرباني وکړئ بیان چې څوک هم اوري سرونه پټ ساتئ، سر مه کولاوئ. چې د رحم فرشتې ني د غضب فرشتې به راځي. فرشتو نه خو ځمکه نه خالي کېږي، د خدای قهر به راځي. نن سبا په دې سوشل میډیا کې او په دې ټي وي ګانو کې چې څومره جنکۍ لګیا دي او خبرونه کوي او ټولو لوپټې غورځولې، سرونه سرتور، سټ ښکاري، ماری ښکاري، لیچې ښکاري. زما په رب قسم د خدای قهر له دعوت دی. الله په دې ډېر خفه کېږي. الله له ډېره غصه ورځي په دې باندې. فحاشۍ سره هېڅ ګزاره الله نه کوي. نورو څیزونو سره به درله ګزاره وکړي او فحاشۍ سره ګزاره نه کوي. لور خو زما په وس کې ده که نه، ښځه زما په وس کې ده، مور زما په وس کې ده، خور زما په وس کې ده. ځان ته مسلمان ویم، ولې د الله د حکم نه بغاوت کوم؟ دا غټ کبر دی، غرور دی، تکبر دی. بیوټي پارلر سر ځه او ځان باندې نخرې وکړه او په ځان باندې رنګونه پورې کړه او بیا ټي وي ته کښېنه او یا سوشل میډیا باندې کښېنه او سر تور او ویښته او بل شان. آها خدای ته وګوره، اخبار کې فوټوان وګوره. مهرباني وکړه د خدای قهر له دعوت مه ورکوه، د خدای غضب له دعوت مه ورکوه. په داسې بیمارۍ به دې راونیسي قسم په خدای کرې دې بیا څوک خلاص کړي.